واکمنانو ته لارښوونې. له حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الله تعالی چې خپل هر بنده د عامو خلکو محافظ او حاکم کړي او هغه له خلکو سره ښه ونه کړي، نو هغه به د جنت بوی لا ونه ویني. او وروسته فرمایي: هر حاکم چې د عامو مسلمانانو د معاملاتو مسؤل سي او په داسې حالت کې مړ سي چې د هغوی حق تلفي کوي، نو الله به پر هغه جنت حرام کړي. او د حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمان دی: ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې واکمنان به د قیامت په ورځ راوستل سي، نو هغوی به د دوزخ پر پله باندې ودرېږي. اوس نو هر چا چې د الله تعالی فرمان منلی وو، الله تعالی به هغه په خپل راسته لاس پورته کړي او له دوزخ څخه به یې وژغوري، او هر چا چې د الله تعالی نافرمانی کوله، هغه به پل د اور و یوې داسې کندې ته ورسوي چې له اور څخه به ایشي. وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت سلمان او حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه ته پیغامونه واستول، او ابوذر رضی الله تعالی عنه ته ویل چې آیا تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا خبره نه و اوریدلې؟ حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه ورته ویل: هو په خدای. او له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: واکمن یو سپر وي چې تر شا یې په درېدلو سره جنګونه کیږي او په هغه باندې ځانونه ساتل کیږي. اوس نو که هغه په تقوا او انصاف سره خپله واکمني وکړي، نو د هغه لپاره لوی اجر دی، او که هغه په بل ډول واکمني وکړي، نو دا به د هغه لپاره د ګناه بار وي. له بدکارو واکمنانو سره رویه. که ظالم او ناوړه حاکم مسلط سي، نو په داسې حالت کې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم داسې لارښوونه کړې ده چې د هغه یعنی واکمن په بدو کارونو کې د هغه سره مرسته مه کوئ، او سمې لارې ته د هغه د راوستلو په سوله ییز ډول کوښښونه هم باید وسي. د حضرت کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه فرمان دی: رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته تشریف راوړ. موږ 9 نفره وو. مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تر ما وروسته به داسې امیران راسي چې که هر چا د هغوی د درواغو تصدیق وکړ او یا د هغوی په ظلم کې یې مرسته ورسره وکړه، نو نه هغه زما دی او نه زه د هغه یم، او نه به هغه ماته حوض کوثر ته راتللی سي. او هر چا که د هغوی د درواغو تصدیق ونه کړ او د هغوی په ظلم کې مرسته ورسره ونه کړي، نو هغه زما دی او زه د هغه، او هغه به ماته حوض کوثر ته راسي. او له حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الله تعالی چې هر څومره نبیان را استولی دي او هر څومره خلیفګان یې جوړ کړي دي، د هغوی 2 ډوله سلاکاران وي. یو هغه ډول سلاکاران چې هغوی ته د نیکۍ تلقین کوي او هغه ته یې هڅوي، او دوهم هغه ډول سلاکاران وي چې هغوی ته د بدۍ تلقین کوي او هغه ته یې هڅوي، او محفوظه هم هغه دی چې الله تعالی په حفاظت کې ساتلی وي. او له حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هر هغه څوک چې له یو واکمن سره وي، هغه ته ښایي چې د نیکۍ خبرې وکړي، کنې چپ دی وي. او له حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل: غټ ترین جهاد دا هم دی چې د یو ظالم واکمن په مخ کې د انصاف خبره وسي. همدا حدیث په مختلفو الفاظو په ابو داود او ابن ماجه کې هم سته. او له حضرت عیاض بن غنم رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هر څوک چې غواړي د قدرت خاوند ته نصیحت وکړي، نو هغه ته ښایي چې هغه یعنی د قدرت خاوند په ښکاره رسوا نه کړي، بلکې تر لاس یې ونیسي
او ګوښې ته یې بوځي. وروسته که هغه قبوله کړه نو ښه ده، که نه د هغه چې کوم حق و هغه یې ادا کړ. او له حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هر څوک چې په یوه داسې ځای کې وي چې د حق ویلو موقع وي نو حتمي دي یې ووایي، ځکه د هغه د مرګ چې کوم وخت لیکل سوی دی هغه تر وخت د مخه نه راځي، او هغه ته چې د رزق کومه حصه ورکړل کیږي له هغه څخه محرومیدلی نسي. له حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل: و چاته نه ښایي چې خپل ځان سپک کړي. اصحابو کرامو پوښتنه وکړه: څنګه سپک؟ مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه داسې یو څه وویني چې پر هغه باندې د الله لپاره یو څه باید ویلی وای، خو بیا یې هم ونه وایي، نو هغه به الله تبارک وتعالی ته په داسې حالت کې ورسي چې موقع به یې د لاسه وتلی وي. الله تعالی به له هغه څخه پوښتنه وکړي چې ته چا د حق ویلو څخه منع کړی وې؟ هغه به ورته وایي چې د خلکو بیرې. الله تعالی به ورته وفرمایي چې زه د دې ډیر حقدار وم چې ته زما څخه بیریدلی وای. پر بل اړخ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم خلکو ته پر دې خبرې ډیر ټینګار کړی دی چې تر څو چې واکمن د یوې ګناه حکم در نه کړي تر هغو یې د امکان تر بریده اطاعت وکړي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره تورې پورته نه کړي چې په نتیجه کې مسلمان د مسلمان وینې توی کړي او ټولنه د کورنۍ جګړې په بدبختۍ اخته سي، بلکې په مجموع کې د قرآن او حدیث څخه دا محسوسېدلی سي چې له کورنۍ جګړې څخه د مخنیوي په خاطر تر ټولو لوی مصلحت هم قربان کړل سوی دی. په همدې اړه د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم لاندې مبارکې ویناوې په خاص ډول د یادولو وړ دي. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه فرمایي: موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروغوښتو او زموږ څخه یې بیعت واخیست. زموږ څخه چې کومه وعده واخیسته سوه او پر کومه خبره چې یې بیعت واخیست هغه دا وه چې دا که موږ په ښه حالت کې وو او که په بد حالت کې، په تنګي کې یا په اساني کې، او یا به زموږ حق خوړل کیږي، په هر حالت کې به د امیر خبره اورو او منو به یې، او د اهل امارت سره به د امارت په معاملو کې مزاحمت نه کوو تر هغو چې تاسې په عامه او ښکاره ډول کفر نه وي لیدلی او ستاسو سره په اړه د الله لخوا ټینګ او پوخ دلیل موجود نه وي. له حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل: تر ما وروسته به تاسې ووینئ چې و نورو ته پر تاسې ترجیح ورکول کیږي او داسې څه به ووینئ چې ستاسې د خوښې خلاف وي. اصحابو وپوښتل چې نو زموږ لپاره ستا حکم څه شی دی؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هغوی یعنی واکمنانو ته د هغوی حقوق ورکړي او خپل حقوق د الله تعالی څخه وغواړي. له حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د امیر خبره اوریدل او منل برحق دي تر هغو چې و یو چاته د الله تعالی د نافرمانی حکم نه وي ورکړل سوی، خو کله چې د الله تعالی د نافرمانی حکم ورکړل سي نو بیا نه د هغه اوریدل دي او نه یې منل دي. له حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د هر هغه چا چې د خپل امیر کومه خبره پر زړه برابره نه وي نو هغه ته ښایي چې صبر وکړي، ځکه هر څوک چې د امیر د حکومت له منلو څخه د بالښت په اندازه هم ووځي او په همدې حالت کې مړ سي نو هغه به د جاهلیت مرګ وړی وي. له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هر څوک چې د امیر له اطاعت څخه ووځي او د مسلمانانو له جماعت یعنی اکثریت څخه جلا سي او وروسته مړ سي نو هغه د جاهلیت مرګ یووړ، او هر څوک چې تر ړانده بیرغ لاندې په داسې حالت کې ووژل سي چې د عصبیت په سبب په غصه کې و او د عصبیت لپاره جنګېدلی نو هغه زما له امت څخه نه دی، او هر څوک چې زما له امت څخه ووځي
او زما د امت د خلکو مخالف سي او د امت هر نیک او بد وجني چې نه یو مسلمان پرېږدي او نه د غیر مسلمانانو سره د کړي وعدې پاس وساتي، نو د هغه زما سره هیڅ تعلق نشته. له حضرت عوف بن مالک اشجعي رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ستاسو له واکمنانو څخه تر ټولو ښه هغه دی چې تاسو مینه ورسره کوئ او هغه ستاسو سره محبت ولري او هغه و تاسو ته دعا کوي او تاسو و هغه ته دعا کوي، او ستاسو په واکمنانو کې تر ټولو بد هغه دی چې تاسو بغض ورسره ولري او هغه ستاسو سره بغض ولري او تاسو پر هغه لعنت وایست او هغه پر تاسو وایي. اصحاب وپوښتل چې یا رسول الله نو په داسې حالت کې موږ هغه په تور هلته ونه غورځوو، یعنی د هغه پر خلاف وسلوال بغاوت ونه کړو؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یا تر هغو چې هغه ستاسو په منځ کې لمونځ کوي او کله چې تاسو د خپلو واکمنانو داسې څه ووینئ چې ستاسو نه وي خوښ، نو د هغه عمل بد وګڼئ خو له اطاعت څخه لاس مه اخلئ. په یو بل روایت کې د همدې حدیث دا الفاظ دي: تاسو دا په یاد ولرئ، د هر چا چې یو حاکم وي او وروسته هغه خپل حاکم د الله تعالی د نافرمانی په یو عمل کولو کې وویني، نو هغه چې د الله تعالی کومه نافرمانی کوي هغه بده وګڼئ خو د هغه له اطاعت څخه لاس مه اخلئ. حضرت عرباز بن ساریه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار تر لمانځه وروسته موږ ته داسې پر اثر وعظ وکړ چې سترګې مو له اوښکې ډکې سوې. پر دې باندې یو چا وویل چې یا رسول الله دا خو داسې نصیحت دی لکه یو رخصت کېدونکی چې یې کوي، اوس نو ستاسې موږ ته د څه شي وصیت دی؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل: زه تاسو ته د الله څخه د بیریدلو وصیت کوم او د خپل امیر د خبرې د اوریدلو او منلو وصیت کوم، دا که هغه یو حبشی غلام هم وي، ځکه ستاسو څخه که هر څوک ژوندی و هغه به ډیر اختلافونه وویني او په دین کې د نوي نوي خبرو د پیدا کولو څخه ځانونه وژغوري، ځکه دا ګمراهي ده. فلهذا ستاسو څخه که هر چا داسې زمانه ولیده، نو زما او زما د هدایت لرونکو خلفای راشدین سنت په ټینګ ونیسئ او هغه په غاښونو کې ټینګ ونیسئ. له حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: په یاد مو اوسه د اسلام عربه روانه سوې ده، اوس تاسې د الله له کتاب سره رهیسئ، هغه چې مو هر ځای بیایي. ستاسې د یاد وي داسې وخت به راسي چې د الله کتاب او حکومت به سره جلا سي، په دې وخت کې تاسې له کتاب څخه جلا نسئ. په یاد یې وساتئ، پر تاسې به داسې امیران راسي چې د خپلو ځانو لپاره به فیصلې کوي او ستاسې لپاره به یې نه کوي. که تاسې د هغوی نافرمانی وکړئ نو هغوی به مو ووژني او که اطاعت یې وکړئ نو ګمراه به مو کړي. اصحابو کرام وپوښتل په داسې وخت کې موږ څه وکړو؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هغه څه وکړئ لکه د حضرت عیسی علیه السلام ملګرو چې وکړل، هغوی یې په ارو باندې څیرې کړل او په لرګو یې وځړول. د الله په اطاعت کې ځان قربانول د هغه یعنی الله په نافرمانی کې تر ژوند کولو ښه دی. له حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د خپل امیر خبره واورئ او ویې منئ، دا که هغه یو داسې حبشی غلام هم وي چې سر یې د کشمش په څیر وي. له حضرت حذیفه بن یمان څخه روایت دی چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل: تر ما وروسته به داسې امیران راسي چې زما پر لارښوونه به نه ځي او زما پر سنتونو به ټینګ نه وي، او په هغوی کې به داسې خلک وي چې زړونه یې د انسانانو په بدنونو کې د شیطانانو زړونه وي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي چې ما پوښتنه وکړه چې که ما داسې یوه زمانه ولیده نو ما ته څه کول پکار دي؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د امیر خبره اورئ او منئ یې، خدای دې وکړي چې د شا لخوا یې لا هم حمله در باندې کړې وي او یا مالونه یې در څخه قبضه کړي وي، بیا هم د سمع او طاعت څخه کار واخلئ، یعنی وسلوال بغاوت مه کوئ.
له حضرت عرفجه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل یقین وکړئ چې ډیرې بدې خبرې به واوري او هر څوک چې په دې امت کې تفرقه اچوي په داسې حال کې چې هغه امت متفق وي نو پر هغه یعنی تفرقه اچونکو باندې په توره وار وکړي خدای دې وکړي چې هغه هر څوک وي. له حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر وخت که د دوو خلیفګانو څخه بیعت واخیستل سو نو په دوی دوو کې چې هر یو آخري بیعت اخیستی وو هغه ووژني. له حضرت وائل بن حجر حضرمی څخه روایت دی چې سلمہ بن یزید جعفر رضی الله تعالی عنه له مبارک صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله تاسې دا راته ووایاست چې که پر موږ باندې داسې واکمنان واکمن سول چې زموږ څخه خپل ټول حقوق وغواړي او زموږ حقوق دې نه راکوي نو زموږ لپاره ستا حکم څه دی؟ مبارک صلی الله علیه وسلم د جواب ورکولو پر ځای مخ واړاوه. هغه بیا سوال وکړ. مبارک صلی الله علیه وسلم بیا مخ واړاوه. پر دوهم یا دریم ځل سوال کولو اشعث بن قیس رضی الله تعالی عنه هغه وخپلې خواته کش کړ او حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سمع او طاعت څخه کار واخلئ ځکه د هغه چې کومه ذمهواري ده د هغه جواب ورکوونکی هغه په خپله دی او ستاسې چې کومه ذمهواري ده د هغه جواب ورکوونکی تاسې یاست. له حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل یقین وکړئ چې پر تاسې به ځینې واکمنان واکمن کړل سي چې د هغوی ځینې خبرې به ستاسې خوښې وي او ځینې به مو نه وي خوښې نو هغه څوک چې بدو ته یې بد ووایي هغه به له ګناه څخه خلاص وي او هغه څوک چې له بدو څخه انکار وکړي هغه به سلامت وي. البته هغه څوک به ګناهکاره وي چې په دغو بدو باندې راضي سي او په هغوی پسې وي. اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم پوښتنه وکړه چې یا رسول الله آیا موږ له هغه سره جنگ ونه کړو؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا تر هغو چې هغه لمونځ کوي. قاضي عیاض رحمت الله علیه د دې حدیث په شرح کې فرمایي دا چې فرمایل سوي دی چې تر څو چې هغه لمونځ کوي د دې مطلب دا دی چې تر څو هغه پر اسلام باندې وي د لمانځه په ویلو سره هغه ته اشاره کړې ده. قاضي عیاض رحمت الله علیه دا تشریح د حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه د هغه حدیث په رڼا کې فرمایلی ده چې لوړ د اول نمبر حدیث په ډول تیر سو. کله چې په کورنۍ جګړه کې حق روښانه وي د مسلمانانو په خپلمنځي جګړه کې که دا خبره په یقیني ډول متعینه سي چې ظالمه خوا کومه یوه ده او مظلومه خوا کومه یوه ده نو په داسې یو حالت کې د الله تعالی واضح حکم د سورة الحجرات په 9 او 10 آیاتونو کې دا دی. بسم الله الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. او که له مؤمنانو څخه دوې ډلې په خپلو منځو کې په جنګ سي نو د هغو په منځ کښې صلح وکړي. بیا که له هغو څخه یوه ډله پر بلې تیری وکړي نو له تیرې کوونکې ډلې سره وجنګېږي تر دې پورې چې هغوی د الله د حکم خواته راوګرځي. بیا کله چې هغوی راوګرځي نو په منځ کښې په عدل سره سوله وکړي او انصاف وکړي چې الله انصاف کوونکي خوښوي. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مؤمنان خو یو د بل سره وړونه وي نو د خپلو وړونو په منځ کښې مناسبات سم کړئ او د الله څخه وبېرېږئ. هیله ده چې پر تاسې رحم وکړای سي. په دې آیاتونو کې خو اصلي زور پر دې باندې اچول سوی دی چې که کله د مسلمانانو په منځ کې جګړه وي نو د هغوی ترمنځ دې باید د جوړې هر ممکن کوښښ وسي
لیکن که یوې خوا په یقیني ډول تیری کوي نو د مظلوم د مرستې په ډول د تیر کوونکي خوا سره د جنگ هدایت ورکړل سوی دی او په لوړو 10 او 11 حدیثونو کې چې د یاغیانو سره د جنگ حکم ورکړل سوی دی هغه د همدې آیاتونو په تعمیل کې ورکړل سوی دی.